شو وکیل صاحب مجسټریټ صاحب په تور نه دی تاسو بل پیشي په لسم تاریخ ټیک دی وکیل صاحب فلانو اوس تاسو هغه زمونږ هغه حساب د څه حساب ولې وا کاله بیا هیر شو وی دا یار تا خو څه ډېرې زیاتې نخرې زده کړي عجیبه غوندې سړی دونه زر خو توتي هم سترګې نه بدلوي لکه چې څونه زر تا بدلې کړي خو زه خیر کیس د نقلي نوټونه دی بچیانو چې ځای ځای نو ابازوله به راځئ خیر دی یار خبر د پېښې دی که نن نه نو سبا به بیا میلاو شي او که نه ځي به چېرته دا واله 100 روپۍ پیشکي دا اوس یې خوند وکړو که نه کار به وموشي زه دا هم ډېرې دي اواده نشنه موزیګې لکه کوکې کوکې والا ورکه یو پیکټ ګوډ لیفه لکه وزیر بھائی دا څه کوې یار د خپل څادر پوره خپې غځوه کیټوس که کیټو ظالم بچیا ګراني ده پیرت کیټو زما د تش جیب ملګری دی نن به ځه عاشقو نن به ته عاشقې هغه هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې ستا څه کمی دی یار مې د سرو غمی دی نو خوله به بنده ساتو ورکه به یو ګولډ لیف ورکه وزیر دی هسې نه چې باچې هم ډرې وړې کړي شادي کوله پیسې دا واخله ګوله یار دا لوټ خو نقلي دی نقلي دی دا څه کړي وړي په ژوند کې چې تر 100 روپو نوټ لیدلی چې نقلي دی ړوند دي څه دا نقلي دی په سترګو ړوند خو نه یم خو دی په دې یم چې کچرو کې هم دا نقلي نوټونه چلېږي خبره دا ده واوره دی ګوره پیسې خو یار په کچرو کې را سره کچري مه کوه درد به کو که نه برابره دی خو بلکل رښتیا وایي نن مقدمه هم د نقلي نوټونو وه هو که نه نو د دې مطلب دا دی چې په غل باندې معلوم ختم بس نو یاره عجیبه چکري دنیا ده ګوره د چکربازو ځای چکر وکړو یار دا خبره خو ټیک ده مونږ چې نن هغه مالک مکان بورچنډې سره د کرۍ واده کړی اوهو واده هم کله پوره شوې ده او که نه نو بیا زما د دې ګېډې شریفې به څه کېږي ګوره د ګېډې ټیکه چې کومه ده که نه دا الله تعالی اخېستې ده هغه به یې مړی او هغه به یې تشوي اوس راځه راځه نوره به راته اوبه بابا سبا به ته کار ته هم ځې او ټوله شپه سفر دې هم کړی دی اوس ته دا کار بند کا او ارام وکړه دا کاغذات ډېر ضروري دي بچې مالک به زما انتظار کوي بابا ته مالک زوی خو ډېر خراب سړی دی هغه پای والا کاکا نه دی اوبه ما څه یې هغه ګنده بازار ته ځي او پته نشته څه کوي څو ځله مې درته ویلي دي چې زیاتې خبرې مه کوه زیاتې خبرو کولو والا بېوقوف وي ته خو راډو پوهېږې نه ته خو ډېره زیاته بېوقوف یې هفته والا دلته څه راغلی و هغه بابا زموږ راداران نه دی چکربازان بادشاه وزیران هغه له خپلو پیسو نه راغلی و ښه ښه زه ورشه ارشد ته نارې کړه هغې ته وایه زر تیار شه ناوخته د میر ته تلل دي ښه سرکا بابا وای ناخته شو داسې ولې ګورې هیڅ نه داسې کوي چېرته د نظره نه شي ما ته مخکې ویلي چې زما لندن ته تلو نه مخکې ټول حساب کتاب مکمل پکار دی خو حساب کتاب تر اوسه پورې نامکمل دی دې کې زما هېڅ کسر نشته سر د کیشیر حساب کتاب مکمل نه دی زه یې حساب لیدل نه غواړم ما ته ماښام نه مخکې حساب کتاب مکمل پکار دی بیا که چېرې انکم ټیکس والا دا ټولې کاتې وګوري نو هغې به هېڅ بهانه نه مني دا یو څه مکمل کا ډېره ښه ده جي هلو ډېډي ټکټ شو بچې ټکټ خو شو خو 50 دا فلایټ به شپې 12 بجې روانېږي دا ټول د رزق چکر دی بچې او بیا زما په وړاندې هم هر څه ټول ستا دي او زما نه پسم او بیا تا ته خو معلومه ده چې زه ستا په وینا لندن ته علاج ته روان یم
तासे खबर मका ډېری لندن نه بتاسو ان شاء الله بالکل ټیک ټاک واپس راځي دا ٹھیک ده بچي خو زه غواړم چې زما نه پسته پورا د ذمہ ثبوت ورکړي ان شاء الله زه به تاسو ته د شکایت موقع نه درکوم او بیا دام کېدای شي بچي چې دې ملاقات نه پس زما او ستا ملاقات ونشي نه ډېری دا څه خبره مکه وا زما یو نصیحت یاد ساته بچي چې مزدوران سره خپل سره ډېر ښه ساتي ولې چې زموږ دا ټول عیش و آرام ژوند د هغې محنت او د خولې په وجه دی او بیا هغې ته نو ژوند تېرول داسې حق حاصل دی څومره چې موږ ته دی څه پوه شوې بالکل ښه د ماښام به کور ته زه راځې او رښتیا محمد خان تر اوسه پورې رانغی هغې پسې ما سړی استولی دی ښه ده چې راشي نو زر یې راولېږه ولې چې امپورټ ایکسپورټ کاته کتل ډېر ضروري دي ښه ده د خدای په امان د خدای په امان ډېری دا ټکټ د لندن نه نیغ ستا د قبر دپاره ما جوړ کړی دی وعلیکم سلام برتی شوی دی دی به په کار ولګیا او ګوره زه ډېر خیال به ساتې ولې چې دا زما خپل سړی دی زه بچیا فورمین صاحب سره لاړ شم